د خپل وحدت حفظ به وکړي، د خپل یو امیر، د یو قائد، د یو امام د هغه پسې تګ، د هغه د اوامرو اطاعت په خپل منځ کې ورورګلوي دا هغه څه دي چې ما د خپل وحدت حفظ به وکړي، د خپل یو امیر، د یو قائد، د یو امام د هغه پسې تګ، د هغه د اوامرو اطاعت په خپل منځ کې ورورګلوي دا هغه څه دي چې ما او تا به د کامیابۍ مقام ته رسي. بنیادي د تقوا د کامیابۍ اصل هغه د ستا عمل دی. که ته صالح وي، که ته متقي وي، که ته نیکوکاره وي، که ته خپل نظام ته متعهد وي، تا د امیر اطاعت کو، تا وحدت حفظ کړی و، بیا به کامیابي وي، او که داسې نه وه بیا کامیابي نشته.